د مزار شریف ښاروالۍ د څلورمې ناحیې امیر وویل چې دوی د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې د خپلو بیلابیلو فعالیتونو ترڅنګ بریالي شوي دي چې 6 میلیونه افغانۍ عواید د صفایي محصول د جوازونو، ټکسونو او لنډمهاله کرایو له درکه راټولې کړي. 6 میلیونه عواید ته رسېدلي یو د 403 د دوهم روب نو کېدای شي په لوړ اندازه باندې شي. نو الحمدلله زموږ کار ښه جدي روان دی. موږ په کار کې کوشش کړی دی. د دغې ناحیې مسؤلین همدارنګه د یاد امریت په اړوندو کې د استوګنیزو کورونو او سوداګریزو ځایونو د ثبتولو د پروسې له پرمختګ څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې ښاروالۍ ریاست له دغه اقدام څخه موخه د کورونو ثبتول او د عوایدو کچې لوړول دي. ښاروال صاحب د هدایت سره سم زموږ د سروې ټیم کار روان کړی دی. سفریاب ګذر څخه شروع سفریاب ګذر موږ خلاص کړی دی او سفریاب ګذر باندې کار روان و، دا خلاص شوی دی. په سفرسي ګذر کې هم اوس کار روان دی او دغه سروې ټیم ښه لاسته راوړنې لري. تقریبا 850 خانه سروی کردیم در 2 ماه که در رهایشی، تجارتی و مختلط شامل می باشد. د یادولو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ څه موده وړاندې د عوایدو لوړولو په موخه د ناثبت شوو استوګنیزو او سوداګریزو ځایونو د ثبتولو پروسه پیل کړه چې له دې سره به د کورونو او سوداګریزو ځایونو د کره شمیرنې ترڅنګ د یادې ادارې عواید هم لوړ شي.